د لوی او مهربان خدای په نوم ملګرو بیا هم سلام او راځو د هی دویم درس ته. هی نون دال دا درې واړه چې یو ځای شي دا شی یو ځای کېږي هند ترې جوړیږي. خو که هی نون دال الف ری او هی وي بیا هم هی نون دال یو ځای راځي، الف ری هی څنګ ته لیکل کیږي، هنداره ترې جوړیږي. هنداره چې آینې ته هم وایي. درویش درانی وایي له مخې نه که لرې شي نو هیر به دې کړي، زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري، داسې جانان دې چاته په نصیب نشي. بیا هم که هی نون دال الف دی ری په ځای واو وي، هی په ځای نون وي بیا هی وي. دې نه څه جوړیږي؟ داسې یو شی چې دوبی خلک ډېر خوښوي، سور وي، ضرور پوهیږي هندواڼه ده. ګورئ هندواڼه دا شی سوه، هندواڼه. هی نون دال په ځای ګاپ او واو څه ترې جوړیږي؟ یو کلمه چې د سیمې نوم دی او پښتونخوا کې ده او زما ډیره یادیږي، هنګو. که د دې کلمو سره توري کم یا زیات کوي یا یې بدل کوي بل څه ترې جوړیږي. هنده که یې ورکوي هندی شو، که واو ولیکئ هندو شو. درس پر هګۍ لرو. هګۍ راځو آریا او سمون. هګۍ خوري. هګۍ ماشومانو ته ګټورې دي. د هګۍ زیړ تر سپین سپین ډېر ګټور دي. هګۍ آریا او سمون هګۍ خوري. هګۍ ماشومانو ته ګټورې دي. د هګۍ زیړ تر سپین ډېر ګټور دي. ګورئ دا ګټورې دي یې لري، خو دلته چې یې نسته څه ترې جوړ شو؟ ګټور. ګټور کې ګاپ ټې واو او ری دي، خو ګټورې کې یې هم اضافه شوې. هګۍ آریا او سمون هګۍ خوري. هګۍ ماشومانو ته ګټورې دي. د هګۍ زیړ تر سپین ډېر ګټور دي. د تورو تمرین ته راځو. هی میم یې الف یې نون یې. هی میم یې الف ګډ لیکل کېږي، نون یې څنګ ته راځي، همیانۍ ترې جوړیږي. همیانۍ چې ځینې خلک بټوې ته وایي. هی میم کاپ الف ری. هی میم کاپ الف یو ځای لیکل کېږي، ری ورسره ګډیږي، همکار ترې جوړیږي. هی
میم ځې واو لام یې همزولی ترې جوړیږي ه میم ځې واو ګډ لیکل کیږي لام یې څنګ ته راځي همزولی. دا ویډیو بیا شاته بولی سي دا توري سره یو ځای کړئ او که وروسته نه پوهېدئ چې سم که ناسم دی نو دا شی ده همیانۍ همکار همزولی پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.